زما نوم ثمرین دی. زه صوابۍ سره تعلق لرم او زه چې کوم دی نو د تقریبا 5 سال نه دا زما بزنس ما سټارټ کړی دی لاسونو په نوم باندې کې مین فوکس په پړونو باندې دی، بیا خو لون شوټونه شیفون هر یو شیز خو هینډ ورک ریلیټډ موږ دا ټول کار کوو. زموږ په پښتنو معاشره کې یو ښځې له د کور نه بار وتل او بار روزګار کول یو ډیر زیات ګران کار دی او د فیملی سپورټ نه بغیر تاسو بالکل چې کوم دی دا سیز نشئ کولی. الحمدلله ما ته هغه حاصلو، زما د هسبنډ طرف نم، زما د رونو طرف نم، زما د خویندو طرف نم، نورم زما ډیر فیملی ممبر زما په دې کې ډیر زیات هیلپ کړی دی. د لاکډاون نه پس په بزنس کې ډیر زیات فرق راغلی دی. صرف زما نه د ټولې دنیا په بزنس کې فرق راغلی دی. د هغې 2-3 وجې دي. یو خو خلک د بیمارۍ د یرې د وجې نه د کوره بار نه وځي. دویم چې دی نو خلکو پرچیزینګ پاور هم ډیر زیات خراب شوی دی، ځکه چې ټول خلک خو سرکاري نوکران نه دي چې که هغې جاب ته ځي او که نه ځي نو هغې ته سیلریز میلاویږي. کافي خلک دی چې د هغې بزنسز دي، کافي خلک دی چې د هغې نور داسې کارونه دي چې هغه لاکډاون سره یا د دغه سره کورونا سره ډیر زیات متاثره شوي دي. او د دې نور هم ډېرې شی وجې دي چې زموږ سیل مطلب ډیر زیات خراب شوی دی. د هغې کې ټایمینګ هم راځي چې کوم زما دا ټایمینګ ګورنمنټ کوم سلیکټ کړی دی دا هم ډېر زیات خراب ټایمینګ دی. زیاتر خلکو سره ټایم په ویکینډز باندې په ویکینډ باندې هغې خلک ته شاپس بند کړي. د هغې نه علاوه چې کوم کله د سړو چوټي شي یا د لیډیز هم دلته ډاکټران موږ سره دونه بلا شي راځي نو ټایمینګ چې د هغې 7 بجې د هغې چوټي شي 7 بجې دي موږ ته شاپ بند کړي. نو که دا ټایم بجای د دې چې سهار 10 بجې دي کولاوي دي د غرمه 1 بجې کولولې، خو چې ایونینګ کې دا ټایم وی نو خلک به راتلو. هغه چې کوم د سیل ټایم هغه دی موږ ته غلط یو هغه جوړ کړی دی، پالیسي جوړ کړی دی، یو غلط غونډه کې سیستم دی چې هغه خلک نشي فیزیبل نه دی د هېچا دپاره. نن سبا خو ګاهک راتلل هم ډېر زیات یو معجزه ده چې ستاسو شاپ ته ګاهک راشي. چې زما کوم پرمننټ کسټمرز دي هغوی خو زیاتر اړو راځي نه، انلاین کوشش کوي چې څه څیز راوغواړي او دغه کړي. او خو چې شاپ ته کوم ګاهک ستاسو راځي نو واقعي خبر ده بیا سینیټایزرز پکې راشي، بیا پکې ګلوز راشي، نو بیا بعض ټایم کې کسټمر راشي چې هغې نه یې اچولي ماسک، نو بیا ورته موږ هم ریکمنډ کوو، موږ هم ورته وایو چې لکه داسې مه کوئ. نو دا یو ډېره زیاته غلطه خبره ده ځکه چې داسې دې ته هم مسلې جوړېږي او موږ ته هم مسلې جوړېږي. که خلکو په دې څیزونو باندې پابندي سره عمل شروع کړل کوم چې ګورنمنټ کوم رولز دغه کړي دي نو میبي چې دا شاپ صحیح طریقې سره کولاو شي او میبي چې د خلکو په دې روزګار کې لږه بهتري راشي. ما سره تقریبا 100+ لیډیز چې کوم دی نو کار به کوو را سره او زه فریکونټلی لګیا هم په دې کې ما اضافه هم کوله. اوس چونکې د کرونا د وجې نه هغه سیز په ښکته را روان دی، زه ډېر زیات کوشش کوم چې زه هغه ښځې ځان سره بیزي وساتم. خو تاسو ماته ووایئ چې یو سیز زما سیل نشته نو زه به څنګه دا دونه ښځې زه به پروډکشن هر څومره وکړم نو چې سیل کېږي نه زه به پروډکشن سره څه کوم. نو زه خپله خو دا کوشش کوم نن سبا چې زه آنلاین لګیا یم، حالانکې دا فیسبوک او وټساپ وغیره دا ما سره مخکې مو، خو چونکې زما سیلینګ پوینټ ونه په دې ما دونه توجه نه ورکړې. نن سبا زه په دغې باندې زیاته توجه ورکوم چې کم از کم زه دغه ښځې ځان سره بیزي وساتلی شم، زما دونه څه سیل کېږي چې دا ښځې خپل کار نه پرېږدي او دوی ما سره لګیا یو دوی کار کوي.